شپږ قسمه انسانان داسې دي چې هغوی ته به د قبر سزا نه میلاویږي. شپږ قسمه مؤمنان دي چې هغوی ته به د قبر عذاب نه میلاویږي او الله رب العالمین به د قبر د عذاب نه محفوظ کړي. یو هغه سړی دی چې هغه هره شپه سورة الملک لولي، هر وخت یې لولي، د سورة الملک سره یې مینه ده، دا سورت تلاوت کوي. دا په حدیث کې راځي، عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي و یو ځل یو سړي د یو قبر خواته خیمه وواله، خو دې سړي ته دا فتح نه وه چې یاره ګنې دلته قبر دی. کله چې خیمه وواله نو د دې قبر نه د انسان آواز شروع شو او د انسان د سورة الملک تبارک الذی د دې سورت تلاوت یې کاوه تر دې چې دا سورت یې ختم کړو. بیا دا سړی رالی د نبي صلی الله علیه وسلم خواله، دا کوم سړي چې دا خیمه والې وه، و یا رسول الله دغه شان یو ځای کې مې خیمه وواله، ولته قبر ما ته علم نه و، ما ته معلومات نه و چې ګنې دلته قبر دی، او دا قبر نه د انسان آواز شروع شو، هغه سورة الملک لوستو. نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل هي المانعه، دا صورت چې دی منع کوونکی دی عذاب د قبر لره، هي المنجیه، او دا صورت چې دی نجات ورکوونکی دی، تنجیه من عذاب القبر، نجات او خلاصې ورکوونکی دی د خپل ویونکي ته د عذاب د قبر نه. رواه الترمذي، او دا حدیث امام ترمذي راوړی. دویم هغه انسان چې هغه د عذاب د قبر نه محفوظ وي او عذاب د قبر ورته نه میلاویږي، هغه انسان دی چې کوم د جمعې په شپه باندې مړ شو یا د جمعې په ورځ باندې مړ شو، دا به د عذاب د قبر نه محفوظ وي. دا هم په حدیث کې راځي، عن عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ما من مسلم يموت من يوم الجمعه او من ليله الجمعه، کم مسلمان چې د جمعې په ورځ مړ شي یا د جمعې په شپه باندې مړ شي، الا وقاه الله فتنة القبر، دې سړي له به الله رب العالمین محفوظ کی، بچ به کی الله رب العالمین د عذاب د قبر نه. رواه الترمذي، دا حدیث امام ترمذي راوړی. دریم هغه انسان چې هغې ته د قبر عذاب الله رب العالمین نه ورکوي، کم انسان چې د خېټې په بیمارۍ باندې مړ شو، خېټه خرابه شوه یا خېټه کې داسې یو مرض پیدا شو چې د هغې د وجې نه دا انسان مړ شو، او دا حدیث امام نسائی او امام احمد دواړو راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، من یقتله بطنه، څوک چې د خپل خېټې د وجې نه مړ شو، یعنې خېټه کې بیماري راله، مسله راله او دا مړ شو د هغې د وجې نه، فلا یعذب فی قبره، دې سړي ته به الله رب العالمین عذاب ورنکړي په قبر کې، د خېټې په بیمارۍ چې څوک وفات شي. څلورم نمبر هغه انسان چې د بیمارۍ د وجې نه وفات شي، څه بیماري او مرض پیدا شي او د هغې د وجې نه دا وفات شي، دا بنده به الله رب العالمین محفوظ کړي د عذاب د قبر نه. فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي، من مات مريضا، څوک چې د بیمارۍ د وجې نه وفات شو، نو مات شهیدا، دا شهید مړ شو، او وقي فتنة القبر، دا سړی د عذاب د قبر نه محفوظ شو، بچ شو، وغودي وریح علیه برزقه من الجنه، او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ته به سهار او ماښام د جنت هغه رزق میلاویږي. رواه ابن ماجه، دا حدیث ابن ماجه راوړی دی. پنځم نمبر هغه انسان هغه به د عذاب د قبر نه محفوظ وي، کوم بنده چې د مؤمنانو فهره کوي، څوکیداري کوي، او دا په دې څوکیدارۍ په حالت کې وفات شو. دا هم په حدیث کې راځي، فعن سلمان رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، سلمان رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، رباط یوم فی سبیل الله خیر من صیام شهر وقیامه، یوه ورځ د الله رب العالمین په لاره کې څوکۍ کول، فهره کول، دا د یوې میاشتې د روژو او د هغې د قیام د منځونو نه غوره دی. او بیا نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، و ان مات، او که دا سړی په دغه فهره کې مړ شو، نو جرا علیه عمله الذي کان یعمله، د دې سړي د عمل به دغه شان الله رب العالمین جاري وساتي، کوم عمل چې د په ژوند باندې کاوه هغه عمل به د مرګ نه وروسته هم د ده لپاره جاري، هغه منځونه هر څه به جاري ساتلی شي، هغه به ولې لیکلی شي په نامه اعمال کې. او بیا نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، و امن الفتان، او دا سړی به په امن شي د هغه فتان د دوو فتنو نه. فتان نه مراد یا هغه سوال د نکیر منکر دی، یا د عذاب د قبر مراد دی. نو د دې عذاب د قبر نه به دا محفوظ شي، الله رب العالمین به بچو ساتي، دارنګې د دجال د فتنې نه، د عذاب د قبر نه به دا سړی الله رب العالمین محفوظ کړي.
شپږم نمبر کم سړی چې د الله په لاره کې شهید شي دته عذاب د قبر نه میلاویږي. حدیث کې راځي للشهید عند الله 6 خصال، د شهید دپاره د الله رب العالمین په نزد باندې شپږ خصلتونه دي، شپږ انعامات الله رب العالمین ورکوي. نو پنځه پکې نور ذکر دي په دې حدیث کې، او یو پکې دا دی چې ویجار من عذاب القبر، دا شهید به محفوظ شي په امن به شي د عذاب د قبر نه. دا شپږ قسمه مؤمنان داسې دي چې الله رب العالمین د قبر د عذاب نه محفوظ کوي. الله رب العالمین د قبر عذاب دی له نه ورکوي.